بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 11 جنوري کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه هم درې حصې ده. یو نړیوال خبرونه دي، خیبر پښتونخوا خبرونه دي، او همدارنګې ستاسې پوښتنې او ستاسې تبصرې دي. مخکې دې نه چې دا برنامه شروع کوم، تاسو نه هیله لرم چې خپل چینل سبسکرایب کړئ. هغه لیدونکي چې د جعلي دغې ته اکاونټونو ته تللي دي او هلته هغه برنامې ګوري چې هغه ما تاسو 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې کړي دي. یعنې د سپټمبر د 2015 برنامې اوس کابل ټایم یې اچوي، تاسو ځئ هغه ګورئ. او دلته چې زه روزمره تاسو تازه برنامې دا کوم دم پرېښي دي. نو دا یو عجیبه غوندې دغه دی چې تاسو زړو برنامو ته ما هلته کومنټ وکتل، یو کومنټ هم دا نه لیکي چې وروره دا خو قدیمي پخوانی پروګرام دی یا د کې تازه خبر نشته دی. دغه انتقاد هم چا نه و کړی. نو هیله دا ده چې خپل چینل چې تاسو دومره مینه لرئ چې زما کلیپ ارزي کې ګورئ، تاسو ورپسې ځئ هغه ګورئ. نو ولې په خپل چینل کې نه ګورئ؟ د خپل چینل کې وګورئ او که چینل سبسکرایب کړئ تاسو ته اسانه دا ده چې تاسو به خپله تازه په تازه کلیپ درځي. نو دا به ضرورت نه چې تاسو بل خوا ته لاړ شئ. راځم نړیوالو موضوعاتو ته. روسیې 12 دغه فرونده د میزایلونه چې هغه هستوي یا د اتومي کلاګک یا د خولیو توان د وړلو لري، د ایران ته سپارلی دي. همدارنګې روسیې ویلي دي چې د یو میزایل د یوروشنیک توان د له منځه وړلو د امریکې هغه لویترینې کښتیګانې چې په هغې کې 15,000 کس عسکر او د دوی 100 جهازونه، هلیکوپتر او میزایلونه دا له منځه په ظرف د 10 ثانیو کې له منځه وړي. دا اخطار یې ورته ځکه ورکړی دی چې تاسو ته معلومه ده چې تېرو 4 ورځو کې د روسیې ډېرې کښتیګانې امریکایانو پرې یرغل وکړ او هغه یې یرغمال کړلې او د هغې عمله یې نیولې ده او په حساب خپل کنټرول کې اخیستې دي. نو د ورته دا ګواښ کړی دی چې که زه یو وار وکړم ستا به داسې کښتۍ د منځه ویسم چې بیا به په ځای هم نه راځي. او هغه کښتیګانې واقعا دغه چې دي 15,000 پکې فوجي او 90 پکې جنګي جیټونه او 15 تر 15 پکې هلیکاپټري او همدارنګې میزایل هم لري. نو هغه کښتۍ که د ورته د منځه ویسي د کېږي. دا ګواښ ورته کړی دی چې ځکه یو یوروشنیک راکټ پرې ووهمه یوه کښتۍ په ظرف د 10 ثانیو کې له منځه ځي. یو ژورنالست د ټرمپ نه وپوښتل تاسې ګرینلینډ کې نظامي پایګاه لرئ نو بیا د اخیستلو هڅه یې ولې کوئ؟ څه ضرورت لرئ ورته؟ ټرمپ وویل چې زه یې که ونه نیسم نو چین او روسیه یې نیسي. نو ولې ښه نه ده چې زه یې مخکې نه ونه نیسم او چې زمونږ په لاس کې دا به زمونږ خپل دغې زه به یې دفاع هم کولی شم. اوس خو له ما سره اجاره دی، په اجاره کې خو دفاع نه کېږي. خو بس دا یو بهانې دي چې بار په روس او چین باندې اچوي. که نه روس او چین خپل تایوان په څنګ کې پروت دی هغه نه نیسي نو ګرینلینډ ته به څه کوي چې راځي؟ روسیه خپله په یوکراین کې نښتې د هغه ګرینلینډ څه کوي؟ خو دا بهانې دي. همدارنګې افغانستان خپل اولین ډیپلومات هندوستان ته ورواستوه تر څو بیرته سفارت خلاص کړي او هلته ډیپلوماتیک چارې دوباره شروع کړي. د ډیپلومات چې په وزارت خارجه کې عالی رتبه مامور نور احمد نوري نومیږي او هندوستان ته رسېدلی دی. همدارنګې راځو جهادي راپورونو ته. د بلوچستان کې د پوځ او د ازادي غوښتونکو ترمنځ د کویټې په ښار کې لویه جګړه شوې ده. په دې جګړه کې 26 افسران په شمول د 3 میجره او یو کپټن وژل شوي دي. همدارنګې پاکستان کې لشکر طیبه چې څو ورځې مخکې افغانستان ته اخطار ورکړی و، ګواښ یې کړی و، هغې اوس د خپله حکومت د پاکستان ته ګواښ کړی دی چې په دې رقم دا نظام رواني نو بالکل په دې باندې بیا جهاد فرض دی او موږ به خپل طرف نیسو. یعنې په دې نظام باندې به دی هم ګواښ کوي. نو خبره دا ده چې که اوس دا پې ګواښ هم وکړي دا به چاته نشي ویلی چې دا یې چا لاس پوسي دي. ځکه چې دی ویلي چې که موږ ودرېږو موږ د آیسای تر څنګ ودرېږو نو د آیسای کسان دي
او اوس که مقابل کې ودرېږي دی په چا باندې تهمت نشي ویلی. راځم خیبر پښتونخوا کې د 9 د جنوري مجموعي توګه ټول عملیات وشوي دي چې وزیرستان شمالي کې 3، خیبر کې 1، وزیرستان جنوبي کې 1، باجوړ کې 1، پټان کې 1. وزیرستان شمالي میرانشاه ولسوالۍ د هټۍ کلي کې 2 عسکر وژل شوي دي، 1 ژوبل شوی دی، 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. سپینوام ولسوالۍ کې په برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده او اباخیلو کې پوځ باندې برید شوی دی چې پوځ په شا تنبول شوی دی او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. خیبر ولایت باړې ولسوالۍ مومانۍ سیمه کې د سی ټي ډي او استخباراتو په برید کې چې ځوابي برید و 4 ژوبل شوي دي او نور تښتېدلي دي. جنوبي وزیرستان بدر ولسوالۍ په جلا جلا بریدونو کې د پوځ 3 پوستې پرېښودلي او تښتېدلي دي. په ټانک ولایت کې ګومل ولسوالۍ نورکمر سیمه کې پر پوستې باندې برید کې 1 عسکر ژوبل او 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګې په باجوړ ولایت ګومل ولسوالۍ په باجوړ ولایت مامون د لویه ولسوالۍ په لر کلي کې 1 اجیر پولیس هدفي برید کې وژل شوی دی. همدارنګې د 10 د جنوري د عملیاتو مجموعي توګه 15 عملیات شوي دي. په خیبر کې 1، پټان کې 1، باجوړ کې 1، بنو کې 1، جنوبي وزیرستان کې 1. خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ شاکس په سیمه کې د ټي آی ای د راپور په اساس د سپیشل برانچ مامور عبدالقیوم په نښه شوی دی او بیا وژل شوی دی. ټانک ولایت کې په منځني سړک په اوږدو کې د دراسکوف په برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ مینه سیمه کې د سی ټي ډي غړی د برید په دغه کې چې د سیپور په نامه وژل شوی دی. بنو ولایت میریان ولسوالۍ شادیو سیمه کې 1 عسکر په نامه د نظام خان ولد د قاسم خان هدفي برید کې وژل شوی دی. جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ برونت سیمه کې د امن کمیټې پر موټر ماین چاودنه کړې ده. د امن کمیټې 4 غړي شدیداً ژوبل شوي دي.